بوډا بابا په مدرسه کې د پیغلې جنۍ سره ولې داسې زور زیاتی وکړو؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وکړتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نښان ووهئ. مننه. په لاهور کې یو بوډا بابا د سپین ږیري بابا د یو پیغلې جنۍ سره مدرسه کې څه وکړو. څه ټیم کېږي چې کېدای شي تاسو اورېدلي وي، داسې اوازې دي او داسې رنګینې دي چې بوډایان باباګان یا ملایان هم داسې کارونه کوي چې هېڅ د عقل منلو وړ نه وي. خو تاسو که کېدای شي کتلي وي چې مفتي عبدالعزیز الرحمن هم یو داسې ویډیو راغلی وه چې ټولې نړۍ ته یې نامبدی او بدنام کړو. نو اوس دا راز په دې وخت کې اوس یو بله ویډیو هم راغلې ده چې د هغه ډېر مشهور مولوي یا مولانا چې د یوې جنۍ سره ویډیو راغلی ده چې د هغې سره زور زیاتی کوي. خو د دې نه مخکې هم په دې ملا باندې څو پېرې انتقادونه شوي وو چې دا ملا وران دی او ډېر غلط کارونه کوي، خو چا پرې ثبوت نه و پیدا کړی. بالاخره لکه څنګه چې عبدالعزیز الرحمن سره دغسې کار وشو، له دې ملا سره هم سره د ثبوته ګیر شو او ویډیو یې راغله. اوس بازار ته د دې ویډیو د راتګ سره د ملا هم له دندې لرې شو او په دنده باندې د هغه ځای باندې نور خلک وګمارل شو. خو د اصلي ویډیو مطلب څه دی؟ د اصلي ویډیو مطلب دا دی چې نن سبا ټول خلکو دین پسې راخیستي او اسلام پسې راخیستي. هېڅوک دې ته نه ګوري چې آیا دا زموږ دین دی، زموږ مذهب دی، زموږ ایمان دی، زموږ څه دي. یعنې د هر څوک د خپلو پیسو لپاره هر رنګه کار کوي، د خپل شهوت د خپل شوق لپاره هر رنګه کار کوي. خو موږ داسې حیران پاتې یو چې ولې داسې کارونه کوي؟ ولې د یو څو دقیقو د خوند لپاره د خپل الله هم ناراضه کړي او خپل ځان هم ناراضه کړي؟ نو هیله له هغو ملګرو څخه کوم چې تاسو هم په راتلونکي ژوند کې چې څه ژوند مو وي، نو باید داسې یو پرېکړه وکړئ چې داسې ځای کې خپل ځان داخله کړئ، خپل اولاد داخل کړئ، تر څو ستاسو هلته پول اعتماد نه وي، پول او اعتبار مو نه وي. نو تاسو دا ځای ته هم ځان مه غورځوئ چې ستاسو د راتلونکي د ژوند یا د ستاسو د اولاد یا د ستاسو د نسل هلته خطر وي. نو هیله کوم له هغو خلکو څخه چې دغسې ویډیوګانې خو لومړی د فیسبوک ویډیو ته نه جګوي یا هم د یوټیوب ته نه جګوي، ځکه چې دا هر څوک کتلی شي. بیا به راتلونکي کې د هر چا به د ملا څخه بد راځي او بیا به نه څوک سبق وایي او دغه راز به دا دین او اسلام به په همدې طریقه ختم شي. خدای نخواسته، خدای دې نه کړي چې داسې ختم شي، خو دا د کافرو یو دسیسه ده چې موږ تاسو ته جوړه کړې. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانه کړئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.